سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. سورة البقرة داولی حصے دویم باب شروع دے. پدی کے منگا پرونی سبق کی آیت شپگشتم کی دفع د اعتراض ذکر کړو، دا هغې جواباتم منگا کړي دي. فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، د دې ځای نه اوس حکمت ذکر کوي د امثال د بیانولو چې الله کریم امثال ولی بیانوي، مثالونه په قرآن کې الله تعالی ولی ذکر کړي دي. نو دیزی کې داغه حکمت بیانوي چې داغه څه خاص وجه ده چې الله تعالی مثالونه په قرآن کې بیان کړي دي. فاما الذين، نو هر چاغه کسان دي آمنو چې ایمان راوړي دي. آمنو کې اشاره هغه اصل مضمون ته کوي. د دې باب اصل مضمون مساله د اعبدوا ربکم. هر چاغه کسان دی آمنو چې ایمان راوړي په مسله د عبودو، فیعلمون، نو پوهیږي دوی، انه چې یقینا دا بیان د دې مثال الحق حق دی من ربهم، د طرف د رب د دوی نه. مؤمنان چا چې مسله د عبودو منلې هغې د دې مثالونو په باره کې وایي چې بېشکه دا حق دی زمونږ د رب د طرفه. مطلب دی پکې شک قدرې نه کوي، د هغې حقانیت تسلیموي. او بله خبره دلته فیعلمون یې ویل، نو پوهیږي دوی انه الحق من ربهم، چې بېشکه دا حق دی د طرفه د رب د دوی نه. واما الذین، اور چاغه کسان دي کفرو چې انکار یې کړی دی. نو کفرو کې اشاره څه ته وشوه؟ هماغه مسئله د عبودو ته. چا چې مسئله د عبودو هغې پرېښې دی، انکار یې کړی دی د هغې نه. فیقولون، نو وایي دوی ماذا اراد الله، د څه اراده کړی الله بهذا مثلا، په دې مثال سره. نو کافران یعنی منکرین د مسئلې د عبودو د هغې قول بسوي ماذا اراد الله بهذا مثلا، د څه اراده کړی الله په بیان د دې مثال. د الله څه اراده ده چې بیا مثال بیان کړی دی. وایي که یو قسمه دوی ټوکې کوي چې الله څه کوي په مثالونو، چې ته وایې دا مثال الله بیان کړی. وردیزي کې کمال وکړو د مؤمنان د پاره ویل فیعلمون، دی پوهیږي، دا نه چې دوی وایي. د علم تعلق دا د زړه سره وي، نو دی د زړه نه په دې پوه دي چې دا حق دی د طرفه د رب د دوی نه. او هر چې منکرین د عبودو دي نو هغې دپاره یقولون وایي چې دی په ژبې باندې وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا، د څه اراده کړی الله بهذا مثلا، په بیان د دې مثال. یعنی الله چې دا مثال بیان کړی دی د څه شي مثال؟
د اور مثال د اوبو مثال. نو د الله تعالی په دې د څه شي اراده ده؟ یا مثال نه مراد دغه مثال د ماشي چې په دې سره الله د څه شي اراده کړي غواړي څه. نو دا حکمت بیان شو د ذکر کولو د امثالو، چې حکمت د دې دا دی الله تعالی په قرآن کریم کې مثالونه دی لروړي کم چې ایمان والا دي داغي حقانیت تسلیم کی، او کم چې منکرین دي بې ایمانه دي نو هغه اعتراض کی، هغه ټوکی استهزاء کی، انکار کی د مثال نه چې داغي کفر ښکار کی. دې د پاره یو سورت دی سورۃ المدثر. سورۃ المدثر سورت نمبر دے 40 سورۃ المدثر او د دې آیت دی 31 نمبر آیت. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، او موږ نه دي مقرر کړي اصحاب النار مقرر په جهنم الا ملائکه مگر فرښتې. فرښتې الله تعالی په جهنم مقرر کړي دي د پاره د سشي، د پاره د ورکولو د عذاب. وما جعلنا عدتهم، او مون نه دې ګرځولې شمیر د ملائکو الا فتنه مگر امتحان للذین د پاره دا کسانو کفرو چې انکار کړي دي. نو ګوره د ملائکو دا شمیر په جهنم کې ملائکه مقررول دا هم امتحان د پاره د کافرانو لا. بل لیستيقن الذين دې د پاره چې یقینو کیا کسان چې ورکړي شوی ورته کتاب، ويزداد الذين آمنوا، او زیات کی د الله کتابه کسانو له چې ایمان راوړي ایمان نصر د ایمان. دا مقصد دی ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب، او چې شک نه کوي ملائکو کیا کسان چې ورکړي شوی ورته کتاب والمؤمنون یعنی مؤمنان. نو بیان مې وکړو د پاره وليقول الذين دې د پاره چې ویا کسان فی قلوبهم چې د دې په زړونو کې مرض دی، والکافرون منکرین سوی ماذا اراد الله بهذا مثلا، د څه اراده کړی الله په بیان د دې مثال چې الله دلته د ملائکو دا مثال ذکر کړی دی. وما جعلنا عدتهم، نو دې ذکر د منکرینو د مرضیانو چې زړونه د امراضو نه ډک دي د هغه خباثت ذکر کړی دی چې دوی هر ځای امداوي چې د الله په دې بیان سره د څه شي اراده ده یو قسم استهزاء کوي. نو دې ذکر فیقولون ماذا اراد الله، نو وی دوی د څه اراده کړی الله بهذا مثلا په بیان د دې مثال. یضل به کثیرا، دا اوس بل حکمت د بیان د امثالو. یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا، دلته معنی غنی دي لکه خیال ورته کوي. خو اوله معنا عام علما کوي، نو بیا پاغه اعتراض چې خلکو کی نو د جواب نه. عام مفسرین عام علما معنا دلته کوي خو چې اعتراض په بیاوشي نو د جواب نه. معنا دا سې کوي تاسو دا معنا مکوي فلحال. ويضل به كثيرا، گمراه کوي الله به پدې مثال سره پدې بیان د دې مثال سره کثیرن ډیرو لرا. ويهدي به كثيرا، او هدایت کوي به په بیان د دې مثال کثیرن ډیرو لرا. نو الله گمراه کول کی پدې مثال ډیر خلک گمراه کی، او الله هدایت کی پدې مثال ډیر خلکو له هدایت ورکی. نو دې کې بیا قصوروار څه شو دا خلک چې الله یې گمراه کوي نو داغي بیا څه قصور، چې الله هدایت ور کوي نو داغي بیا څه کمال. دلته دا اعتراض راغی چې هر کله الله گمراه کړي دی الله یې گمراه کوي نو بیا د دې څه ګناه ده، نو بیا جواب نشي کوله. دراصل دلته د دې څه جوابات دي
چې اضلال او اهدان مراد اظهار دی د اضلال او د اهدا. دا اوله معنا. منګ بدلتا معنا کو د اضلال او د اهدا اظهار، یعنی الله دا مثال بیانې د صد پارا یضل به کثیرا خکار کوي، یضل به کثیرا خکار کوي گمراهی، به په بیان د دې مثال کثیرا د ډیرو، ويهدي به کثیرا او خکار کوي مضبوطواله به په بیان د دې مثال کثیرا د ډیرو. اوس معنا صحیح شو، اعتراض په نشی راتله چې الله تعالی مثال ولې بیانې قران کې، نو دې د پاره چې د گمراهانو گمراهي خلقو تخکاره کی چې وګوره اعتراض یو کو د الله په کتاب، او دا مهدینو چې په سم لار روان دي داغي هدایت خلقو تخکاره کی چې وګوره دا غ مؤمنان دي چې دی په پټو سترګو د الله په کتاب یقین کی چاو انه الحق من ربهم. نو اوله معنا شو اظهار خکار کول د گمراهی او خکار کول د مضبوطوالی. دویم معنا په دې ځای کې د اضلال او د اهدان مراد دوام پاغي باندې همیشواله. نو الله چې دا مثال بیان کړه صد پارا یضل به کثیرا گمراهی کې پاتې کوي همیشا، به په بیان د دې مثال کثیرن ډیرو لرا. دا دویم معنی گمراهی کې پاتې کوي همیشا، به په بیان د دې مثال کثیرن ډیرو لرا. ډیر خلق ویدا سي چې گمراهی کې پاتې کی د دې مثال په بیان باندې، او داسې گمراهی کې پاتې شي چې همیشه لکه ابو جهل وي. ويهدي به كثيرا او مضبوطواله ور کوي، مضبوطی همیشه، ويهدي او مضبوطی همیشه به په بیان د دې مثال کثیرن ډیرولا. او ډیر خلک داسي چې هغه همیشه د پاره مضبوط کی کلک کی په بیان د دې مثال، لکه اصحاب کرام ټول کلکو چې د الله کتاب ورته بیان شناغي وي انه الحق من ربهم، ټول الله تعالی کلک کړي. نو دویمه معنا د اضلال او د اهدا منګه دوام واخسته چې همیشګری الله ورکی په بیان د دې مثال. دوه معنی شوي. دریمه معنا یضل به کثیرا، معنا دا سدا یضل بتکذیبه کثیرا، یضل گمراه کوي به یعنی بتکذیبه په تکذیب د دې مثال کثیرن ډیرولا. ډیر خلک گمراهان شي چې دې مثال تکذیب کی چې وینه دا مثال حق نه دی د رب د جانبه. نو دریم معنا یضل به یعنی بتکذیبه، گمراه کوي به یعنی بتکذیبه په تکذیب د دې مثال کثیرن ډیرو لرا. ويهدي به كثيرا، ويهدي او مضبوطی به یعنی بتصدیقه په تصدیق د دې مثال کثیرن ډیرو لرا. نو ډیر خلق د تکذیب د وجې گمراهان شي او ډیر خلق د تصدیق د وجې هدایت یافته شي. اوله معنا مونږه د اضلال او د اهدا اظهار وکړو، دویمه معنا دوام، دریمه معنا تکذیب و تصدیق. یو بل معنا مشته امام قرطبی رحمه الله کوي یضل به کثیرا، هلاک کوي به په بیان د دې مثال کثیرن ډیرولا. او زلالت بمانی هلاکت راځي ښه ان شاء الله چرته خپل مقام کې په پدی وضاحت درته کوم چې زلالت په غنو مانو دی. یو معنی د دې هغه هلاکت دی. نو یضل به کثیرا قرطبی معنی کوي هلاک کوي
په بیان د دې مثال کثیرا ډیر ولا داسې هلاک کی چې بیان ورته وشي نو دې تکذیب وکي نو الله یې هلاک کی الله یې تباه کی ويهدي به كثيرا ويهدي او عزتمن کوي به په دې بیان د دې مثال کثیرا ډیر ولا او ډیر خلق د دې مثال په بیان باندې عزتمن کی داسې چې د دې تصدیق کی او انه الحق من ربهم نو الله دې له شرف ورکی عزت ورکی او دا مؤمنان شي دا دلته سلور معنی شي اوله معنی یضل به کثیرا ښکارا کوي گمراهی په بیان د دې مثال د ډیرو ويهدي به کثیرا او مضبوطی او ښکارا کوي هدایت به په بیان د دې مثال کثیرا د ډیرو لرا د ډیرو گمراهی ښکارا کوي او د ډیرو هدایت ښکارا کوي دا ولا معنا دویمه معنا یضل به کثیرا گمراهی کې پاتې کوي همیشا به په بیان د دې مثال کثیرا ډیرو لا ويهدي به کثیرا او مضبوطی همیشا به په بیان د دې مثال کثیرا ډیرو لا نو معنا دلته دوام شو یا درېم معنا چې مونږ وکړو اظهار اول بیا ورپسې دوام نو بیا بل معنا یضل به کثیرا یضل گمراه کوي به یعنی بتکذیبه په تکذیب د دې مثال کثیرا ډیر ولا چې ډیر خلق د دې تکذیبو کی هلاکی هغه گمراه کی ويهدي به کثیرا او مضبوطی به یعنی بتصدیقه په تصدیق د دې مثال کثیرا ډیر ولا کوم خلق چې د دې تکذیبو کی گمراه شي او کوم خلق چې د دې تصدیق کی ناغه مضبوط شي یا معنی د قرطبی یضل به کثیرا هلاک کوي په بیان د دې مثال کثیرا ډیر ولا ډیر خلق هلاک شي چې د دې مثال پورې استهزاء وکي ويهدي به کثیرا او عزت من کوي په بیان د دې مثال کثیرا ډیر ولا او ډیر خلق عزت من شي چې مثال ورته بیان شي نو دې داغه تصدیق وکي نو الله غل شرف او عزت ورکی او کبیام فرض کته دا معنی کوم یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا گمراه کوي په بیان د دې مثال ډیر ولا او مضبوطی په بیان د دې مثال ډیر ولا نو دا معنی به ابن کثیر کړي بیا دا معنی ټکی خو په یو شکل چې گمراه کول دا بیا د کوم خلق وینو مخ ته بیا الله تعالی په خپل د دې وضاحت کړي وما يضل به الا الفاسقين او نه گمراه کیږي په بیان د دې مگر فاسقان نو اسمانه کول شي چې گمراه کوي په بیان د دې مثال کثیرا ډیر ولا او هغه ډیرو نه مراد څوک دي فاسقین فاسقان چې څوک د الله حکم ماتي نو هغه بیا گمراه شي نو اول فسق اختیار کی بیا گمراه شي کافر شي نو یضل به گمراه کوي په دې مثال سره ډیر ولا او مضبوطی په دې مثال سره ډیر ولا خو دلته چې گمراه کوي نو هغه کم خلق دي و ما یضلون گمراه کیږي په دې سره مگر فاسقان نو چې کم فاسقان دي هغه خلق به گمراه کوي نه کې عام خلق نو بیا معنا سنا صحت پوری صحیح کیږي د ابن کثیر په حواله ګوره یو بل خبره یضل به نسبت د یضلو الله ته شوی دی معنا چې الله گمراه کوي دا په کوم اعتبار دا په اعتبار د دې چې الله مؤثر حقيقي دی حقیقت کې تاثیر اچون کې داغه ذات دی دی وجه دلته نسبت الله ته شوی دی او بقایا اصل سبب د زلالت هغه اعمال د خلقو چې عمل څه شی دی فیقولون ما اراد الله بهذا مثلا دای عمل دی نو د دې عمل د وجه گمراهان شول چا گمراه ک الله
ځکه مؤثر حقیقي دی په دې اعتبار نسبت د دې الله ته شوی دی. یضل به کثیرا گمراهی ښکارا کوي په بیان د دې مثال کثیرا د ډیرو خلکو گمراهی الله ښکارا کوي. او د دې څه نمونه قرآن کې شته. لکه دې دپاره وګورئ سورۃ یونس، سورۃ د یونس 10 نمبر سورۃ، آیت نمبر دے 15. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کله چې لوستې شي په دې منکرینو آیتونه زمونږه بینات واضح قال الذين ويا کسان لا يرجون لقاءنا چې عقیده نه ساتي د ملاقات زمونږه ائت بقرآن غیر هذا وبدله راوړه قرآن بي د دې قرآن بل کتاب را واخله یا قرآن بیانو خدا سے مو بیانو چې ته پکې د اولیاء او ته پکې د اوچتو خلکو بد بیانې. نو ایت بی قرآن غیر هذا راوړه قرآن بی د دې قرآن نه په دې شکل مو بیانو او کدا سې نشي کوله او بدلو یا بدل کدی له د قرآن کې د بل کتاب را واخله. نو ګوره گمراهی دا منکر ښکارا شو ال ښکارا کیږي چې کله ته د قرآن درس شروع کی په یو علاقه کې ار یو سړی تا ته بس برق ښکاری ته به دا ډیر ښه سړی دی بریتې خریلې او پټکې په سر دی او پنسي اوچتې کړي او یو فټ مسواک جیب کیښې نو ته به پې دوکئ همیشه چېرې دا خو ډېر نیک سړی دی دا ډېر پرهیزګار دی خو ته قرآن شروع کا بیا به د هغه پرهیزګارۍ پته درته ولګي. نو الله تعالی دلته هم دا وایي چې کله زما آیتونه واضح بیان کړي خو د مولیانو بیانولي د مولیانو بیانول چې هغې لفظي ترجمه هم د قرآن ورته صحیح نه کوي ټول د عربي الفاظ وایي نو هغې پې پوهېږي چېرته. نو چې واضح بیانې لکه د شیخ القرآن علیه الغفران غوندې مونږ اساتذه غوندې استاد غوندې چې واضح بیان د دې کې نو بیا دی وایي چې مړه دا قرآن ته چې څنګه بیانې داسې مه بیانو یا کی د دې لا بل کتاب راواله لکه نن سبا به تاسو اورېدلي وي قرآن درس مه کو د فضایل اعمال درس کو پوه شه دا هغه منکرین دي ښه الله درته ښکاره کوي. دین علاوه نور هم داسې صورتونه شته چې په هغې کې اذلال د منکرینو الله تعالی ظاهروي. لکه دې دپاره سورة الحج وګورئ سورة الحج 22 نمبر سورت 22 نمبر سورت او د دې آیت دی 72 نمبر آیت. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او کله چې لوستې شي په دې باندې آیتونه زمون دلته وایي بینات واضح آیتونه لوستل مقصود نه دی وضاحت د هغې کول دي. تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر تو پیژنې په مخونو دا کسانو چې انکار یې کړل منکر تریوالی. نو چې کم انکار کوونکي دي منکرین دي د قرآن نو هغې تندې ته خیال وکړه هغه به تریو شي تش تندې به نه تریو کېږي. یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا قریب به چې حمله به وکړي په کسانو نو قریب به دوی چې حمله وکړي په هغه کسانو چې لولي په دې آیتونه زمون حملې کوشش به کوي قرآن به ترې رالي وایي ټکوي به نو ته ورته وایي افانبئکم ای خبر کم تاسو بشر من ذالکم په بدتر حالت من ذالکم د دې حالت ستاسو نه تاسو چې اوس تندې تریو کړی دی او د قرآن په مبلغ مدرس باندې حمله کوي د قرآن د درس بندولو کوشش کوي د دې حال نه دین درته بدتر حال وښیم نو هغه څه شي دی النار هغه اور دی اور به وي من کنار تا نه به اور وځي فی کنار تا کې بدن نه اوري علیک النار ستا د پاسه به اوري دخلت النار تا کې به اور داخلیږي لکه النار ستا د پاره به اوري اور تش اور بدرلوي او منکر چې تندې دی په قرآن تریو که حمله دی د قرآن د درس د وجې وکړه
نو هر خوانه بدر نه اور چار چاپیره راتوي دنه او بهر بدر کې اوري سوځي بده. نو داغ منکرین دي چې کله ته قرآن کریم واضح بیان کې د دې امثال او وضاحتو کې نو د دې هغه زلالت وتا تخکاره کیږي. یاد ساته دا قرآن کریم دی ښا چې دا تا ته نیک او بد سړی خي چې څوک نیک دی څوک بد دی. ته په خپل کور کې شروع کا خپل کور کې هم درته نیکان خلق راخکاره کی. ته په علاقه کې دی شروع کا په علاقه کې هم درته نیکان خلق راخکاره کی او چې کوم گمراهان دی هم درته سرګند کی. دا واحد د قرآن کریم یو امتیاز دی. د قرآن نه بغیر داسې بل یو کتاب هم نشته حتی کې د احادیثو کتابونه نه دي. د هغې په ذریعه ته د علاقې منکرین نشي معلومولی. دا واحد قرآن کریم دی چې تا ته صحیح او غلط خلق ښکاره کوي درته ښیي. یضل به کثیرا ښکاره کوي ګمراهي په بیان د دې مثال کثیرا د ډیرو ویهدی به کثیرا او ښکاره کوي هدایت په بیان د دې مثال کثیرا د ډیرو خلکو هدایت درته ښکاره کوي او د ډیرو خلکو ګمراهي درته ښکاره کوي. بس دغه یو معنی تاسو کوي خمانی خو مونږ ډیر یو کړی خو دغه یو معنی به غوره وي چې تاسو ته یادي. وما یضل به او نه ګمراه کیږي په بیان د دې للفاسقین مگر فاسقان. الفاسقین فاسق فسق ستوي فسق شلولو توي فویسق مګو توي زکه غیم شلول کوي. نو فاسق چاته وي هغه چاته چې هغه شلول کوي څه شی شلی د الله د حکمونو حدود شلی او هغې نه بهر وځي. نو فاسق نه مراد هر هغه څوک چې هغه د الله تعالی حکمونه د هغې حدود شلی او د هغې نه بهر وځي. د الله تعالی اوامر نه مني نواهیونه نه مني کیږي دا فاسقي. اوس دلته فاسقان کم خلق دي چې الله ورته عبدو ربکم عبادت کوي د رب خپل د الله عبادت کوي. نو چې دیونه که دا فاسقان دي دی د الله د حکم حد شلولو دی د الله د حکم حد شلو چې الله ورته نزلنا علی عبدنا چې دا بنده زمونږ دی مونږ په قرآن نازل کړي حد دی اوشلو د الله د امر چې دا پیغمبر زما دی او دی تسلیم نکو. یا نزلنا لعبدنا صداقت د کتاب حد دی وشلو د الله د حکم چې الله وی دا زما کتاب دی رښتیا دی په دې ایمان وروړي دا ومني. نو دی هغه حدود څخه هغه وشلو نو دی وجې دي ته فاسقان وي. وما یضل به او نه گمراه کیږي به په دې مثال الا الفاسقین مگر حکم ماتون کی د الله. نو فاسقین معنا وس شو حکم ماتون کی د الله. نو تر دې ځای پوری دا دفع د اعتراض شو او ورسره حکمت ذکر شد امثال چې الله تعالی مثالونه ولې بیانوي. ورپسې سبق کې به ان شاء الله تعالی الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه پدې کې د دې رستو فاسقانو ذکر درته کوي چې فاسقان څوک دي داغي وضاحت کوي. نو هغه ناقضین عهد دي ان شاء الله په دې آیت کې و د ناقضین عهد بیان کو ترجمه کوم وکي دي. ان الله یقینا الله لا یستحی یعنی لا یترک نپریدی یا لا یستحی لا یخشا نیریگی ان یضرب چې بیان کی مثلا مثال ما بعودتن دیو ماشی فما فوقها نو هغه فوقها غړ د دې ماشینه هغه کول شي لکه هاتی. فما فوقها نو هغه فوقها چې د پاسه د دې ماشي وي وړو کې پرون ما تاسو ته ویلو د ماشي په دې ملا باندې وي. فاما الذين نور چا کسان دي آمنو چې ایمان راوړي د فیعلمون نو پوهیږي انه الحق من ربهم بشک دا قرآن حق دی د طرفه د رب د دوی نه. واما الذين ور چا کسان دي کفرو چې انکار کړي فیقولون نو وی دوی
ماذا اراد الله د څه اراده کړی الله بهذا مثلا په بیان د دې مثال الله د څه شي اراده کړی بیا یضل به کثیر اخکار کوي گمراهی په بیان د دې مثال کثیرن د ډیرو ويهدي به او اخکار کوي هدایت یا داسې ویل شو مضبوطی په دې کثیرن ډیرو لا وما یضل او نو گمراه کیږي به په دې مثال په بیان د دې مثال الا الفاسقین مگر حکم ماتون کی د الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.